بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په مسجد کې خبرې کول منع دي او که یا که چیرې منع وي نو په اړه باندې یو حدیث شته او که نشته. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو حدیث په المستدرک جلد 4 صفحه 359 کې رانقل شوی دی چې انس بن مالک رضی الله عنه راوي دی. دی مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدهم. پر خلکو به داسې زمانه راسي چې دی به په مسجدو کې سره راجمع سي او د دوی به قصد یوازې دنیا وي. د الله جل شانه د داسې کسانو په وجود کې حاجت نسته، تاسې د دې سره مه کښېنئ. نو دا حدیث دلالت پر دې باندې دی چې د دنیا مجلسونه او خبرې په مسجدو کې منع دي. دې ته ورته زموږ د مذهب کتابونو د دغه حدیث او نورو احادیثو په رڼا کې دا حکم ثابت کړی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.